دغه د امن بیرغ راچوتونکي د سوات بېلابېلو سیمو سره تعلق لرونکي امبولانس دي. د اګست په 9 د منګورې په نشاط چوک کې د ولسي پاڅون په غږ په سلګونو خلکو د امن لپاره مظاهره کوي. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې دې نه صرف 4 ورځې وړاندې په کابل کې هم په داسې مظاهره کې ځانمرګي برید کې 12 تنان وژل شوي ول. مظاهره کې شریکوال وایي چې دوی مقصد په سوات کې امن یقیني کول دي. زمانو آزادي خان دی، زه په خپل انجینر یم. موږ راغلي نن د ازادۍ لپاره امن غواړو. تاسو که خیال کړئ بله ورځ یو چاودنه شوې وه، د هغې مطابق هغې نه چاودنې نه دغه باندې بیا هم خلک راغونډ شوي دي، امن غواړي. نو موږ وایو د حکومت نه چې هغه موږ امن راکړي. مظاهرچیانو امن ټینګ ساتلو لپاره چاټونه هم راغستي. دوی وایي چې تیر وختونو کې په سوات کې نامنۍ ولس ډېر ځپلي دي. اوس په هر حال کې په سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره راوتي او دغه مظاهرې به دوام لري. موږ د زموږ د کور زنانه وې، موږ سره ځو، خو مې زه خپل ماشومان بوځم، خو زنانه نه بوځم. تاسو کښېنئ، که ستاسو ضرورت تاسو به راوباسو. زه بالکل په سرو غرمو باندې ولاړ یو، د هغه پورې به ولاړ یو چې زموږ د خلکو ته امن نه راکړی شي، او که امن نه رانه کړو بل بیا خبره کوم موږ امن راولو خامخا یې راولو. د تېرو 40 کالونو راهیسې په دې پښتنه خاوره باندې دا د شګجنک وطن راکړی دی. امن مظاهره تابع کوونکي وایي چې دوی حکومت او وسلوالو دواړو ډلو ته دا پیغام رسول غواړي چې اوس د سوات ولس په هر حال کې د امن لپاره غږ پورته کوي او په ډاګه به مظاهرې کوي. د خلکو چې په زړه کې چې کومه یاره تراهه وه هغه نشته. تاسو وینئ د زراو خلک راغلي دي، دا چوکونه ډک دي. او بیا هم که خدای مګر داسې موقع راځي، داسې دغه کېږي، د تکلیفونه راځي په خلکو نه، هر خالص مظاهره ده او جلسه ده. بل حال چې دی هغه موږ سره نشته. موږ ته نه ښکاري سیاسي خلکو په نظر کې خالص مظاهره او جلسه چې ده، جلسه جلوس دا یې حل لري، د امن نه وستل. 3 شهیدان دغه لیکي دي، یو شهید ته شموزو دی. په سوات کې د 1300 میاشتو راهیسې په یو ځل بیا د وسلوالو لخوا عملیات شوي. په دا اړه حکومتي چارواکي وایي چې سیمه کې امنیتي ځواکونه په ځای شوي. د وسلوالو په ضد هدفي اپریشن هم روان دی. صوبایي او مرکزي حکومتونو استازي وایي چې سیمه کې د امن راوستلو لپاره ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ډیجیټل، سوات.